د اوروج څېړنیزې او خپرندوی ادارې د مهال خبري څانګې ته ښه راغلاست. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه اعلان وکړ چې عین شاهدانو د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د روژې د مبارکې میاشتې هلال ولید. په همدې اساس نن دوشنبه په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د نیمروز له والي شیخ محمد قاسم خالد سره لیدلي. ښاغلي خالد په یاد لیدنې کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال ته د نیمروز ولایت د سیمهییزو ادارو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي او په یاد ولایت کې د روغتیایي ښوونې او روزنې او پراختیایي پروژو پلي کولو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د اسلامي امارت د امکاناتو په چوکاټ کې یادو ستونزو ته د رسیدنې ژمنه کړې ده او ویلي دي چې هیوادوالو ته په بیلابیلو برخو کې د خدمتونو وړاندې کول د اسلامي امارت دنده ده. ښاغلي حنفي زیاته کړې چې سیمهییز مسؤلین دي د امنیت تامین او د خلکو هوساینې لپاره لا هڅه وکړي. د هرات ولایت د کوهستان ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې اتیا پرمختیایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. په دغه پروژې کې د استنادي دیوالونو جوړول، د سړکونو جغل اچول، د پلچکونو جوړول او د اوبو د کانالونو پاکول شامل دي. دغه پروژې د 1.5 کال په موده کې د 300 میلیونه افغانیو په لګښت د مرستندویو مؤسسو په ځانګړي توګه د نړیوال بانک په مرسته پلي سوي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ د سړک ترانسپورت د همکاریو سند لاسلیک سو. د ایران د ترانزیت عمومي رئیس جواد هدایتي ویل چې د ایران او افغانستان ترمنځ د سړک د ترانسپورت د همکاریو سند لاسلیک سو. د ایراني رسنیو د راپور له مخې جواد هدایتي د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند له سرپرست وزیر حمید الله اخونزاده سره په کتنه کې د دغه تړون پر ګټو هم خبرې کړې دي. له ملتیا مو مننه.